نوم د لوی رب چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي تنظیم او بیا په خصوصي توګه د لورلای ځینې تنظیم ته چې څومره هم زه آفرین ووایم زما په خیال دا به کم وي چې په داسې وخت کې یو دومره جرأت کړی دی چې هر طرف ته سیاست سقوط دی نو آفرین وایم د لورلای په ځینې تنظیم باندې او بیا دلته په دې پنډال کې چې څومره هم اولس راغلی دی د سیاسي ګوندونو مشران د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ وفد د عوامي نېشنل پارټۍ وفد دلته زموږ زوړ ملګری ملک منظور هم ولیدو ټولو ته موږ هرکلی وایو د پي ټي ایم وفد د خپل ځیني کوارډینیټر په مشرۍ کې هغې هم دلته موجود دي د هغې موږ شکریه ادا کوو زه خپلې خبرې د سعود بنګش په دې شعر باندې شروع کوم چې د نړۍ ټول جهادونه دلته کېږي د نړۍ ټول جهادونه دلته کېږي او ایمان نه راوړي کافره پښتونخوا ده ملګرو دا نن مونږ په یو داسې وخت کې سره مخامخ یو چې خالي زمونږ په سیمه کې نه خالي په پښتونخوا کې نه خالي په لر او بر افغان کې نه په ټوله دنیا کې یو ډېر لوی خطرناک ماحول جوړ شوی دی او دنیا د درېیم جنګ عظیم په کنارې باندې ولاړه ده آخري وار د دویم جنګ عظیم نه پس چې ډېره مرګ ژوبله وشوه ډېرې وینې تویې شوې په لکونو کروڑونو انسانان پکې وژل شول نو بیا د دنیا دا ریاستونه دا راغونډ شول او وخت په وخت په مختلفو ځایونو کې ناستې وکړو او یو نوی رولز بیس لیبرل ورلډ آرډر هغې دې مخې ته راوړو چې د هغې په نتیجه کې بیا اقوام متحده راغله د ډبلیو ټي او راغی آی ایم ایف راغی او نوره دغه شانتې د دنیا چې څومره نړیوالې ادارې دي ټول یې مخې ته راغلې او په هغې کې په بعضې شیانو باندې اتفاق وشو د انسانیت د انسان په ازادۍ باندې اتفاق وشو په بنیادي انساني حقوقو اتفاق وشو او یو نوی نظام دا اوس تر څه حده پورې چې د دنیا پکې وخت تېرولو دا مخې ته راغی خو اوس په دې موجوده وخت د دې نظام نه پس په دنیا باندې د امریکې یو اناونس حاکمیت مخې ته راغی دا لږه ډېره یاره چې ده د دې کمونیست بلاک نه محسوسوله هغې دپاره هم د پاکستان د هندوستان د ماتېدو په وخت کې دلته د پاکستان په شکل کې یو چوکۍ جوړه کړه او هغه چوکۍ بیا هغه د کمونیست بلاک د جوړېدو خلاف استعمال کړه د ماتېدو خلاف استعمال کړه اوس یې استعمالوي ملګرو دا نظام روان و چې کله کوړ وار شروع شو نو د امریکې د افغانانو په وینه د
د روس او د ملګرو نه د علاج څخه چې کومه خطر محسوسوله د هغې نه ځان خلاص کړو. د دې واحد یو تاسو په ټوله دنیا کې خپل اهمیت او مختلفو طریقو سره په ټوله دنیا باندې منلی و. خو بیا په دې تېرو 15 کالو کې چې په کومه طریقه چین پرمختګ وکړو اقتصادي طور او راچاپېره شو په دې نیمه دنیا باندې، په دې سنټرل ایشیا باندې، په دې نورت افریقا او په یورپ باندې، په میډل ایسټ باندې، نو دا د امریکې او د ده چې کوم الایز دي هغې د دې نه یو خطر محسوسه کړه او هغه خطره نن په آخري انتها باندې ولاړه ده. دلته دا خطر محسوسه شوې ده چې دا دنیا په دې باندې زه خپل حاکمیت اوس څومره مزید نشم ساتلی. دلته زما د مقابلې نور قوتونه راوځي، هغه لګیا دی خپله سوړسوغ سیوا کوي، خپل طاقت سیوا کوي، خپل اقتصاد سیوا کوي. نو د هغه اقتصاد د مخنیوي لپاره د تاسو شدت وینئ چې په دې میډل ایسټ کې څه روان دي، په دې غزه کې څه وشو، یا په سیریا کې څه روان دي، یا په کومه طریقې سره افغانستان خپلو ګوډاګو ته حواله کړو. بیا د هغې تسلسلو لاندې راغی پښتونخوا ته او داسې په ټوله منطقه باندې خورېږي. دا جنګ دا چې اوس شروع شو دا د خپل د هغه واک اختیار برقرار ساتلو دپاره امریکې شروع کړی دی او دلته خپلې مهرې په دې ټوله منطقه کې هغه استعمالوي. شروعات یې د افغانستان نه وکړو. افغانستان چې دلته پته ولګېده چې دلته خو د افغانستان د جمهوریت نه چین هم ګټه ترلاسه کوي، روس هم ګټه ترلاسه کوي. نو د افغانستان دپاره داسې منصوبه جوړه کړه چې افغانستان یې یو خودکش مایند سیټ ته حواله کړو، یو داسې مایند سیټ، یو داسې سوچ و فکر ته حواله کړو چې هغې تشدد پېژني، هغې مرګ ژوبله پېژني، هغې خودکش دماکې پېژني، هغې وینه تویول پېژني، هغې تاریخ نه پېژني، هغې اقتصاد نه پېژني، هغې تعلیم نه پېژني، هغې افغانیت نه پېژني، هغې خرید بربریت پېژني. هغې خلکو ته افغانستان حواله کړو، په دې مقصد یې حواله کړو چې دا اوس انګلیسي څه کوي، خپل مقصد څه هغه پردي روان کړی دی چې د ده نه په سنټرل ایشیا کې مسله ده، د ده نه چین ته مسله ده، او بیا د پاکستان او د پښتونخوا د لارې هم د چین ته رسوي. افغانستان سره چې کوم باډر لګېدلی دی هلته هم دورانې شروع کړی دی او هغه د چین چې کوم ترکان دي په دې غور کې د هغې هم د چین د ریاست خلاف د استعمالولو دپاره دوی اوس خپله پالیسي شروع کړې ده. او د مذهب سره سره که یو طرف ته دا مذهبي تنظیمونه دلته تاسو وکتل په خوست کې او په کابل کې مټایانې تقسیمېدې چې په سیریا کې د بشار الاسد حکومت ختم شو، نو دلته طالبانو مټایي تقسیموله او هلته د سیریا باډر ته د اسرائیل مشر نیتنیاهو ورغی، هغه په برید ته وویل چې دا مونږه کړي دي او دلته دې خلکو ورسره خپله اظهار همدردي کوله. نو تاسو ته خپله اندازه ولګي چې دا ټول د یوې ونې ګلان دي. او بیا په دې سیریا کې چې څه وشو 15,000 دا د چاینیز چې د کوم ځای کې د کوم تارونه ورتیسي د امریکا چړي د دې علاقې 15,000 کسان په سیریا کې وجنګېدل، 15,000 کسان دلته وجنګېدل. دا خلک هلته خوراله هلته خو خپل کار وکړو، دا خلک به اوس بیا واپس راځي، دا به واپس چین ته ولېږي او د دې په ملګرتیا به یو ځل بیا زموږ تاسو په وطن باندې د ټریننګ سنټرو یوه نوې لړۍ شروع کېږي. د دې جنګ دپاره د ریکروټمنټ د هغې به یو نوې لړۍ شروع کېږي.
زما وینه به په دې کې بیا تویېږي زما خاور به دپاره بیا استعمالېږي او د دې مذهبي جنونیت سره که تاسو د ترکیې د مشر بیان لیدلی هغه دا خبره وکړه چې د سیریا باندې صوبې به زه ځان ته راګډوم هغه په دې ترک نشنلیزم باندې لګیا دی او دا ترکان بیا خالي په سیریا کې نو دا په سنټرل ایشیا کې هم دي دا بیا په ایران کې هم دي دا د دنیا په ټولو ملکونو کې نو دا د دې چین چې کوم خپل خلک د هغې سره د اظهار همدردۍ لپاره به دي د ترک نشنلیزم رنګ هم ورکوي او دا مذهبي ډلې خواله دي په میدان کې راپرېښي دي او په یو رنګ په بل رنګ باندې هغې خپله کیسې شروع کړي دي ملګرو دا کیسه راورسېده دا چې د افغانستان سقوط کله کېدو بلکې د دوحې معاهده کله کېده مونږ په هغه وخت کې وویل چې دا د امریکې یو نوی پلان دی د دې نوي جنګ شروع کولو لپاره او دا دوحه اګریمنټ د هغې آغاز دی بیا د افغانستان د جیلونو نه خلک راویستل بیا افغانستان طالبانو ته وسپارلو بیا چې افغانستان وسپارلو مونږ په هغه وخت کې دا خبره کړې وه چې دا کیسه اوس په افغانستان ودرېږي نه دا په لاندې پښتونخوا ته راکوزېږي بیا د مذاکراتو په نوم باندې دا طالبان راوستل په ټوله پښتونخوا کې آباد کړل نه خالي په پښتونخوا کې بلکې نه وخان کوریډور ته ورسول اوس په مزه مزه لګیا دي د پښتونخوا مختلف علاقې ورته سپاري او بیا اپریشنو ته باندې جوړوي چې اپریشن یې کوو تشدد کېږي ظاهره خبره ده اقتصاد لاره خو په دغه سره ختم شي کوم چې د امریکې مقصد دی چې دا د بیلټ اینډ روډ دا څومره لاره ده په دې کې دا بدامني وي نو اقتصاد به څه کوي نو دا پلانینګ شروع شو مزاحمت د پښتونخوا وطن په هر کوټ کې وشو د دې په حملې خلاف کم ځای کې احتجاج وشو کم ځای کې جلسه او جلوس وشوه په هغې باندې خو دې ته پته ولګېده چې اوس خلک در پرېږدي یو دونه په اسانه نو اوس یې داسې حالات شروع کړي دي چې حالات خراب کړي په یو کلي کې یو پلانټ شیلینګ شروع کړي هغه کلي خلک په خپله مجبور شي چې دغه ځای نه کډه وکړي او داسې عجیبه خبره ده په 5 دسمبر د پښتونخوا اسمبلې قرارداد پاس شو چې په پښتونخوا کې به هېڅ قسمه یو اپریشن هم نه کېږي بیا په 19 دسمبر هماغې اسمبلې یو منتخب شوی وزیر اعلی هغه بیا په ایپکس کمیټې کې کښېني جنرالان ورسره ناست دي د هغې په موجودګۍ کې بیا اعلان وکړي چې موږ به اپریشن کوو نو هغه ایپکس کمیټې چې د هغې قانون او د آئین لاندې هېڅ حیثیت نشته صرف یو انتظامي کمیټې ده هغه غوره شوه که هغه آئیني اداره چې د چا په رایه باندې دا حکومت جوړ شوی اوس ګلبدین په دې باندې تفصیلا خبره وکړه چې په مکین کې په جاني خیلو کې په شوال کې او بیا په کورما کې څه وکړل ګوره دلته فالټ لاینز زموږ ریاست غواړي چې په کوم ځای کې کوم یو فالټ لاین دی د هغې فالټ لاین د وجې لوکل حالات خراب کړي که چېرته دلته په جنوبي پښتونخوا کې هم موږ ته ملګرو وي قبایلي تنازع پیدا کوي دا تنازع به بیا په جنګونو باندې ختمېږي بیا هم بدامني ده هلته په کورما کې د شیعو سني کیسه وه بله طریقه دې ته مېلاودله نه د شیعګانو سنیانو جنګ یې شروع کړو اوس 2 میاشتې وشوې چې د کورمې د پاړسینا روډ بند دی دغه شان دی په یو رنګ په بل رنګ چې چېرته ورته کومه موقع مېلاوېږي د ترهګرۍ لپاره دوی ټول خپل وسایل استعمالوي خو ملګرو مونږ بار بار دا خبره کړې ده چې زمونږ د بقا بله لار نشته زمونږ د بقا واحده لاره د تشدد دی زمونږ د بقا واحده لار دغه ده چې د جنګونو نه مونږ کرکه وکړو زمونږ د بقا واحده لار دغه ده چې مونږ هغه خاشاک
چې د جنګ لپاره کوم دته پکار دی او را مکیرل چې د جنګ لپاره د پاکستان د ریاست او امریکې او د ټولو استعماري قوتونو ته پکار دی باید هغه خشاک دره ورته کړو زمونږ د خلک دې د خشاک په شان د استعماري د خپل مقصد لپاره زمونږ وینه تویېږي د خپل مقصد لپاره باید موږ خپل ځان ورته حواله نه کړو باید د خپل قوم کې دومره سیاسي تبلیغ وکړو چې موږ د خپله خاوره د خپل ځوان کل د خپل بچیان د دې نوي ژوند د استعمال نه وساتو ملګرو دا د تشدد یو سایکل چې د تېرو 15 کالو نه په دې سیمه کې روان دی پهله په افغانستان باندې مجاهدین مسلط کړل د امریکې مسلط کړل د امریکې په ډالرو مسلط شول بیا هغه مجاهدین دغه خلاف طالب را پاسولو بیا هغې د پاسه طالبان مسلط کړل بیا هغې د پاسه هغې بیا وویل چې نه جمهوریت پکار دی بیا جمهوریت راغی اوس یې هغه جمهوریت بیا په طالبانو وران کو او دا هم ممکنات دي که چېرې هر کله دې ته دا خبره محسوسه شوه چې د دې طالب نه زما اجنډه نه پوره کېږي نو دا کېدای شي همدا طالبان کېدای شي زما بیا پیدایش باندې ریپلیس کړي تاسو به لیدلي لکه څنګه چې پخوا د مجاهدینو لټرچر په پېښور کې چاپ کېدو بیا د طالبانو لټرچر په پېښور کې چاپ کېدو دغه شان چې اوس د داعش لټرچر چاپ کېدل شروع شوي دي او هغې باقاعده فتوې لګوي دا 15 کاله چې په دلارو پر افغان وطن کې کم یو جنګ وشو اچا به چې مرګ کولو هغه به وایي چې زه شهید یم څوک به چې وژلو هغه به هم شهید و دا اوس بله ورځ په افغانستان کې د افغانستان دا دي چې یو ځان ته حکومت ووایي د هغې یو وفاقي وزیر یې په خودکش حمله کې ووژل اوس هغه هم ځان ته وایي چې مونږ مشر شهید دی واکم تنظیم چې پې حمله وکړه هغه هم وایي چې زمونږ ځوانمرګ یو زمونږ پکې شهید شو هلته هغې ته طالبان خوارج وایي او دلته زمونږ دا ټي ټي پي چې کومه ده یا د نور چې کوم ګروپونه دلته دي دې ته د پاکستان حکومت خوارج وایي او دا ټي ټي پي لکه دا چاته دوکه ورکوي لګي دا د افغانستان امارت دا اوس هم دا ګوره امریکې پاکستان ته ټکه ورکړه دلته دې ساتلی و 20 کاله دنیا ته دا ویلي شو موږ ووایو چې افغانستان نه دې موږ وشړل و تاسو به دلته تحفظ ورکوئ دلته به زما د بلوچستان نه پاڅېدل په افغانستان کې به دوی بل خلاف جنګ کوله دا د پاکستان د جلسو دلته ساتلي وو دوی به پیسې ورکولې دوی به کورونه ورته نیول دوی به وسله ورکوله بیا د دې د انتظام لاندې دلته دا لوکر چې کوم ګروپونه دي ټي ټي پي او دا نور ګروپونه دغه جوړ شول اوس د هغې هلته حکومت دی د هغې انتظام لاندې ټي ټي پي دلته خپل عملیات کوي نو ته چې دلته خوارج وایې تاسې کوم ساتلي دي هلته د کابل پر تخت کښېنول هغه څوک دا هم د هغې شاګردان دي دا د هغې شاګردان دي دلته یې رالېږلي دي بلکې تاسو جوړ کړي دي دا خبره ټوله بیا هم دغه ده چې کیسه دې ته جوړه ده چې تشدد به په دې خاوره باندې په یو صورت په هر صورت کې ګوره د کنټرول ته تاسو وګورئ د افغانستان په دې موجوده خلک د ټوپک په زور چې راغلل د کابل تخت یې د امریکې په ملګرتیا ونیو دا د دې په دې باندې د پاکستان د ریاست د کنټرول ته تاسو وګورئ دلته ګیلمن شهید شو په ټوله دنیا کې جنازې وشوې که نه یې پرېښوده یو یې په افغانستان کې ده پرېښوده دلته دا پرون چې برید وشو د پاکستان د جاسوسو چې کوم بمبار و تاسو ولیدل چې د هغې سره دې عمل راغی
دا خلک چې په هغه بمبارو کې ووژل یا پاکستانه که ته دهشتګردي که ته وایې چې زه یې ختموم موږ خو وایو دا ستا کاروبار دی خو که ته وایې چې زه یې ختموم نو دا اړې خو په پنډۍ ته ډکه ده پنجاب ته ډک دی لاهور ته ډک دی ستا ټول په ټوله پښتونخوا کې د ځای په ځای کېنولي دي نو ځای خو تا ته معلوم دی افغانستان ته ورپسې سره دی افغانستان ته ورپسې ځکه ځي چې وار په وار افغانانو ته دوی دا تاثر ورکوي چې ستاسو هېڅ قسمه هویت نشته تاسو هېڅ قسمه خود مختاري نشته تاسو زمون د قبضې لاندې دا خري د افغانستان د سوورنټي د هټ کولو دپاره دوی دا حمله کړې او دوی څه مقصد ده او دا هم ورته پته وه چې هغې طرف نه به هېڅ قسمه رد عمل نه راځي بعد د شمرون ته دروازه وګورئ ملګرو دلته به سیاسي ورکران ناست دي ډېر به د تاریخ پوهان هم ناست دي پکې تاریخ به ویلي دا دروازې چې کومې دي دا درې چې کومې دا زمونږ د لورو بر افغان وطن د تګ لارې چې کومې دي دا په تاریخ کې شته دي تړلي دا د ډیورنډ د معاهدې نه مخکې هم نه دي بندې کړې چې هغې نه پس هم چا نه دي بندې کړې دا هغه انګریز هم نه دي بندې کړې چا چې ته په توره یو څوکیدار په دې خاوره کب باندې خپل تګ نه پس کېنولو دا هم نه دي بندې کړې خو ملګرو چې بندې شوې دلته خو ولس دومره همت وکړو چې زما په خیال دا به د دنیا په احتجاجونو کې یو ډېر لوی تاریخي احتجاج یو ډېر لوغن احتجاج به وي چې دا کوم په چمن کې وشو خو د هغې طرف نه څه رد عمل راغی د هغې طرف نه یو ځل بیا په دې باندې خاموشي وه هغه ځکه چې هغوی د خپل واک او اختیار خاوندان دي نه د هغې واګې دا اوس چې په افغانستان کې څوک د ټوپک په زور ناست دي د دې واګې او د دې اختیار د پنډۍ سره دې سره خپل هېڅ قسم اختیار نشته خو ملګرو دا کیسه د بدمنۍ مونږ کوله دا راوغوړې راوغورځېده ټوله پښتونخوا اوس جنوبي پښتونخوا ته راورسېده دلته ماته ملګرو وي چې په دې پټانکوټ او په سماولنګ او دلته په هرنۍ او په شارګه کې دا کم کم کیسې وشوې په کم کم ځای کې هم شمالنیات دي هلته به دې ځي حالات به خرابوي او د حالاتو خرابولو د پس به بیا دی ځان ته پاده جوړوي او ووایي چې بھائی دلته حالات خراب دي موږ دلته راغلو او بیا مقصد به د دې دا وي چې دلته په د وسایلو باندې قبضه خو دې ته لږ بیداري پکار ده دې ته لږه بیداري پکار ده چې د دې مخنیوی وشي او ورسره د هر څه دا موجوده حالات د هر څه نه زیات که یو شی غواړي هغه کلیرټي ده باید مونږ په خبره هم سر خلاصي او مونږ بیانیه هم ډېره کلیري په هغې کې مبهم دی چې زه په طور یو سیاسي لیډر یو سیاسي مشر زه په خپله کنفیوز یم نو زه به د عام ولس سره رهنمایي وکړم مونږ د خدای په فضل سره دا خبره خپلوۍ سره کولی شو چې په طور یو بند په طور یو غزن زمونږ بیانیه د ناوله ورځ نه کلیر ده او انشاءالله راتلونکي وخت لپاره به بیا کلیري مونږ د حالاتو سره خپله بیانیه نه ده بدله کړې مونږ د حالاتو سره خپله بیانیه نه ده بدله کړې مونږ دې د وجې نه خپله بیانیه نه بدله کړې چې په افغانستان کې د طالب حکومت راغی دا دې د افغانانو په رایه باندې نه دی راغلی دلته د دې افغانانو بچیانو باندې د تعلیم دروازې باندې کړي دي په عام ولس سیاست بند کړی دی کاروبار یا د ژوند د بنیادي انساني حقوق هغه په بند کړی دي بیا دې دشمن دی زموږ په دې بچیانو تعلیم ولې بند کړی دی ځکه یې بند کړی دی چې دې کوشش دا دی کېدای شي په ډایرکټ سټیپ کې راتلونکي وختونو کې دې په سړو باندې بند دا سکولونه کالجونه میډیکل کالجونه یونیورسټۍ
دا چې شل کاله په جمهوریت کې کومې جوړې وې کېدای شي هر څه بند کېدای شي دا تمهید ورته وتړي چې دا غیر اسلامي تنظیم فتوا خو څه کمې نشته هر کله هر وخت کیسې راتلی شي نو دا څوک نشي تصمیم کولی دا د جنکو تعلیم په حواله هغه یو شاعر په دې الفاظ د خپلو احساساتو اظهار کړی چې د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې او ځان ته په دې باندې ثواب ګټي لګیا دي سړي لیکن دې ثواب او دې شته پاتې شو چې دې به اوس د مکتبونو دروازې بندې کړي دا بنیادي طور د افغان شناخت ورکولو یو پروجیکټ دی د افغان تاریخ ورکولو یو پروجیکټ دی زمونږ د حافظې نه به تاسو ولیدل په دې موجوده دا کوم په دې موجوده جغرافیه کې چې کوم پاتې کېږو دا اوس یو د پاکستان وایي په دې کې چې کوم پخوا د افغانستان د مایګریشن شوی دا خلک اوس همدا به راته څه وایي په سند کې هم آباد دي په بلوچستان کې هم ځای په ځای آباد دي په پنجاب کې هم آباد دي ځای په ځای آباد دي خو چې تاریخ ته نه هېر شو ژبه نه هېره شوه نو بیا ته کام نشې پاتې کېدلی نو چې بیا ته خپل کام نشې پاتې کېدلی تا د خپل مستقبل خاوند د دې اختیار مې تا سره نشته نو د دې هر څه دپاره ملګرو د یو لوی سیاسي مزاحمت ضرورت دی سیاسي فعالیت ضرورت دی او دا به کېږي واحد په یو جمهوري سیاسي تنظیم باندې د دې مقابله دا دونه آسان کار نه دی چې دا د ټولې دنیا سازشونه راغلي دي دلته زموږ په دې خاوره باندې او د دې مقابله مونږ خو لګیا یو خپل وس کوو خو د دې مقابله کا په حقیقي معنو کې مونږ کوو نو د دې لپاره یو مضبوط سیاسي تنظیم پکار دی جمهوري تنظیم پکار دی او داسې سیاسي ادارې پکار دي چې په هغې کې ولس د هغې اونرشپ اخیستی شي ولس د هغې اونرشپ راخیستی شي او هغه بیا کولی شي د کام د مستقبل او په دې کام چې د کوم سخت وخت را روان دی دا نوی جنګ چې په دې خاوره راته خپله شوی دی دا کام د هغې نه وساتي ملګرو دا کیسه د معروضي حالاتو ته که موږ وګورو په دنیا کې چې دا کوم بدلونونه را روان دي په دې کې یو سیاسي بیداري په دې وجه هم پکار ده چې ډېر لوی بدلون را روان دی په دې دنیا کې په هر طرف را روان دی مونږ ته لږ ویښ پاتې کېدل پکار دي چې داسې خو نه چې شی ورانېږي او نوې فیصلې کېږي مونږ په دې کې بیا هم دغه شانتې غافله پاتې شو او استعمار بیا مونږ دا ټوله پښتونخوا خپل یو نوي ګوډاګي ته په لاس ورکړي لکه څنګه چې په 20 کې ورکړي وو لکه څنګه چې په 47 کې ورکړي وو دغه شانتې مو یو نوی ګوډاګي ته په لاس ورکړي ملګرو بیا به هغې نه پس یو 80 کاله
ملګرو زه په خیال کې خالي دا خبره کوم چې ډېر زیات یو نازک دور دی په دې ټوله دنیا کې دا خصوصا په پښتونخوا وطن نو د راتلونکي وخت لپاره د خپل کام لپاره د یو بهترینې فیصلې لپاره چې دا کام اوس بېداره پاتې شي چې داسې نه وي چې دلته په ټوله دنیا کې او په دې سیمه کې بدلونونه راځي او موږ د بدلون په نوم باندې بیا یو نوې کندې ته وغورځېږو او د هغې نه راوتلو لپاره بیا چېرته سل اتیا کاله انتظار کوو خدای شته چې سل اتیا کاله بیا دا پته هم نه لګي چې هغې نه پس به بیا نور د دې نه بل کوم استعمار راغلی او بیا به یو نوي کوم ګوډاګي ته حواله کړي وو نو ډېر زیات ته بیدارۍ ضرورت دی د اتفاق او د ورورولۍ او د اتحاد ضرورت دی او دا اوس د جنګ په نوم باندې د تشدد په نوم باندې او طالبانایزیشن په نوم باندې دلته چې په موږ باندې کومه کیسه یو ځل بیا راته پرې شوې ده دې ته به لږ بیدار اوسو د دې مخالفت به کوو د دې مخنیوی به کوو یو خبره زه ډېره کلیر کوم چې دا د طالب مسله یا د دهشتګردۍ مسله یا د بدامنۍ مسله دا چې څو پوره په افغانستان کې نه حل شوی دلته به هم نه حل کېږي چې څو پوره په افغانستان کې د دې ټوپکمارانو حکومتي پښتونخوا په امن نشي پاتې کېدلی په دې باید موږ تاسو ټول سر خلاص کړو د دې نه علاوه د دې موجوده کیسې بله دویمه لار نشته چې هلته دا خلک د کابل په تخت باندې ناست دي نو دلته به هم د هغې بصرې خامخا سر یې راورسوي خو دا به همدغه شانتې روان وي نن دې د سبا د ده په شکل یو بل ټوپکمار راغی د داعش په شکل کې او پښتونخوا ورسره خامخا سوځي داسې نه شي کېدی نو دا هغه خلک چې تمهیدونه تړي ورته او جوازونه ورته ګوري د دې خلکو په افغانستان کې د حاکمیت لپاره باید دا خبره باندې موږ عام ولس په دې باندې ځان پوه کړو چې باید موږ ګمراه نه شو په دې خبره باندې چې تر څو دا خلک هلته په تخت ناست دي د کابل په ټول لر بر افغان وطن کې امن نشي راتلی موږ به خپل سیاسي بیداري او خپل سیاسي فعالیت ژوندی ساتو همدغه زموږ تاسو د بقا واحده لار ده زه په خیره کې تاسو ټولو یو ځل بیا ډېره زیاته شکریه ادا کوم او دلته یو قرارداد پیش شو دا ملګرو د شیډول 4 او د علي وزیر په حواله او د ملګري چې کوم ګوره په دې خبره ځان پوه کړئ او یا دلته چې دا کوم کاروندې شروع شوي دي د دې ډرګس چې دا کوم کیسه شروع شوې ده په دې یو خبره ځان پوه کړئ دا سټیټ اوس سټیټ نه دی پاتې شوی په دې کې د ریاست هرې ادارې سر خوړلی دی دا ریاست د سقوط په آخري رکعت ولاړ دا ځکه زه وایم چې باید د مستقبل لپاره لږ شه بیداره وساتو دا سټیټ اوس په دې سټیټ نه دی پاتې چې زړه یې وغواړي نو په یو ورځ کې شلی فایرونه درس بیا ججان هم ړانده کړ او بیا اوس د شپږویشتم عیدي ترمیم نه پس خو یې په هغه ججانو باندې یو داسې چک وساتلو چې هغه د دې د طبیعت مطابق څوک کار کوي یا په جج پاتې کېږي که د دې د طبیعت مطابق څوک کار نه کوي هغه به د هایکورټ جج نه پاتې کېږي خبره بیخي اوس وچ کړ زور ته تللې ده او دې نه په احتجاج خفه کېږي نه په جلسه خفه کېږي نه په جلوس خفه کېږي خو دا د ده د اختتام نښې د ده د بربریت د اختتام آخري نښې دي موږ تاسو به بیدار اوسو انشاءالله فتحه به زموږ وي زه په دې آخري شعر د ایاز صاحب تاسو نه اجازت اخلم د دې روانې تورې شپې دپاره ویر دې پکار د روانې تورې شپې دپاره ویر دې پکار او دا د مخام ډیوې د اوښکو څراغونه غواړي ډېره مهرباني الله مو خوشحاله